محترم مرګري پوښتنه کړې ده غسل بغیر د اوداسه نه وسي نو غسل صحیح کیږي که نه؟ محترم مرګري غسل کولو نه مخکې اودس کول مسنون دي. یو څوک چې غسل کوي باید چې مخکې اودس وکړي، او که چا اودس ونه کوو غسل یې وکړو خوله یې مکمل پریمینځه، پزه پریمینځه، ټول بدن یې پریمینځه، نو غسل وسو او بیا اودس ته هم ضرورت نشته. په همدغه غسل کولو باندې هم د لمونځ کولی سي، خو البته مسنونه طریقه دغه ده چې اول باید سړی سم اودس وکړي، لکه عام حالاتو کې سړی اودس کوي، هغې نه بعد بیا غسل وکړي. او دویم جز محترم مرګری وایي که د غسل په وخت کې سړي له وینه روانه وي، که داسې زخم و چې هغه وینه نه درېدله، وینه روانه وه او تا ولمبلې غسل دې وکوو نو غسل دې صحیح ده، خو لیکن مونځ کول به هغه وخته پورې ته نه کوې تر څو چې دا وینه درنه روانه وي. چې کله وینه بنده سوه بیا به اودس وکړې او بیا به مونځ وکړې، خو غسل دې صحیح ده. دویم ځل غسل ته ضرورت دا نشته. دا بدایع صنایع ده، اول جلد صفحه 34، همدارنګه شامی اول جلد صفحه 156.